یو دوه شعرونه دي چې په یو څو ستورو امن لیکم چې دنیا ته ښکاري په یو څو ستورو امن لیکم چې دنیا ته ښکاري ورسره خواته په سپوږمۍ باندې پښتون لیکمه او چا چې زمونږ نوم دنیا کې ترهګر لیکلی چا چې زمونږ نوم دنیا کې ترهګر لیکلی په باقي ستورو د هغوی خلاف مضمون لیکمه ډېره مننه ډېره مننه ستاسو په یو څو ستورو امن لیکم چې دنیا ته ښکاري ورسره خواته په سپوږمۍ باندې پښتون لیکمه چا چې زمونږ نوم دنیا کې ترهګر لیکلی په باقي ستورو د هغوی خلاف مضمون لیکمه او الله واحد منمه ختم نبوت منمه الله واحد منمه ختم نبوت منمه ټول انبیا منم د ټولو رسالت منمه ټول ملائکه او کتابونه د اسمان منمه د مرګ نه پس ژوندون منمه قیامت منمه دا هم منمه چې د خیر او شر خالق الله دی نه پکې شرک منمه نه پکې بدعت منمه او زما یوه د عقیده طریقې نه منمه امامان منمه د ټولو امامت منمه مونځ او اودس کوم ګناه او ثواب پیژنمه هم یې سزا د دوزخونو هم جنت منمه او مولا صاحب ووایه زما ایمان کامل دی که نه مولا صاحب ووایه زما ایمان کامل دی که نه چې نه انسان او نه حقوق د انسانیت منمه او چې احترام د انسانیت په خصلت کې نه وي چې احترام د انسانیت په خصلت کې نه وي په یازه نه مسلې نه نصیحت منمه ډېره مننه او څو شعرونه نور چې د خلکو په نظر کې چې غدار دی زما یار دی د خلکو په نظر کې چې غدار دی زما یار دی د خوارو پښتنو چې څوک غمخوار دی زما یار دی مننه ډېره مننه د خلکو په نظر کې چې غدار دی زما یار دی د خوارو پښتنو چې څوک غمخوار دی زما یار دی چې عمر له د بل په خپو کې پروت وي رنګ یې ورک شه چې عمر له د بل په خپو کې پروت وي رنګ یې ورک شه چې کړی غلامۍ نه انکار دی زما یار دی مننه او ډېره مننه او یو لار یو فلسفه ده چې د عدم تشدد ده یو لار یو فلسفه ده چې د عدم تشدد ده د دغې فلسفې چې پیروکار دی زما یار دی ډېره مننه او چې چا د قیوم خان لار خپله کړې هیڅ مې نه دي چې چا د قیوم خان لار خپله کړې هیڅ مې نه دي چې څوک د باچا خان بابا په لار دی زما یار مننه چې چا د قیوم خان لار خپله کړې هیڅ مې نه دي چې څوک د باچا خان بابا په لار دی زما یار دی او مین په دې سړي شوم چې د امن غږ یې وکړو مین په دې سړي شوم چې د امن غږ یې وکړو دا ډم دی که مولا دی خو هوښیار دی زما یار دی د شرابو د مستۍ قصې به نه کړې د شرابو د مستۍ قصې به نه کړې په مسکا د نازولو باندې مست یم زما ژوند او زما مرګ په ښایستونو زه څه بل شانتې ورګډو سن پرست یم ډېره مننه اخیره یو غزل درڅخه شریکوم ستاسو د ټولو په اجازه ټیم مې ډېر واخیسته څومره حساس یم په وړه وړه خبره جاړم څومره مننه جي څومره حساس یم په وړه وړه خبره جاړم زه افسانه زه په غزل زه په سندره جاړم د دې جنت وطن په غرونو چا ورونه بل کړل د دې جنت وطن په غرونو چا ورونه بل کړل په چینارونو په نخترو په ګورګوره جاړم او د سترغلو پړسوب به څنګه زما کینې ګرانه د سترغلو پړسوب به څنګه زما کینې ګرانه چې شپه ورځ په تا پسې د زړګي سره جاړم مسلمانۍ کې دومره ظلم څوک په چا نه کوي مسلمانۍ کې دومره ظلم څوک په چا نه کوي نظر د رحم وکړه یا په زړه کاپره جاړم مننه او د کابل جان د زخم درد تر پیښوره راځي د کابل جان د زخم درد تر پیښوره راځي چې په تا بره څوک ګزار کړي نو زه لره جاړم او د باچا خان په شان د بل بچی ونه زیږو د باچا خان په شان د بل بچی ونه زیږو پښتون پردی لاره نیولې هشنغره جاړم او ستا جدایي په دې مرض یې مخته کړی صنم ستا جدایي په دې مرض یې مخته کړی صنم چې ستا د کور نه شروع وکړم تر ګودره جاړم او اخیری شعر دی چې وایا په نن سبا حالاتو کې ستا ژوند څنګه دی
وایه په نن سبا حالاتو کې ستا ژوند څنګه دی پیاز قراره زه خو ناست یم تر سهره جاړم او خواره راځه د سترګو توره زه دې راغلی یم تر کوره یې ناخبر د خپله زوره مازدیګر مه ګوره ما ګوره مازدیګر تل وي زه به کله کله یم ډېره